زورور غمونه دي زما لاچاره وجود ستا زورور غمونه دي زما لاچاره وجود لکه د موم برالولې کړې ای یاره وجود زه به اغوستې جامې چاله خیراتي ورکړمه زه به اغوستې جامې چاله خیراتي ورکړمه که مې لالي سلامت راوړلو له ښاره وجود انسانه ته د څه دپاره په وجود کې راغلی انسانه ته د څه دپاره په وجود کې راغلی انسانه تا کړلو په کار د څه دپاره وجود پرهاده یار د انتظار د تاوه نه دی خبر پرهاده یار د انتظار د تاوه نه دی خبر ایره ایره شي چې وځي له انتظاره وجود سلامونه نیکې هیلې احترامات پروګرام دی مشالونه او زه یم حیران مداخل امید لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د صحت په جامه کې به یې په نننۍ خپرونه کې را سره میلمه دی د سوات نه راغلی میلمه فرهاد علي فرهاد او فرهاد علي فرهاد صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایو ډېره زیاته مننه یې وکړم انشاءالله فرهاد صاحب خپله لنډه پیژنګلو را سره وکړئ د سوات اوسېدونکی یم د کلي نوم مې بره باندې دی تحصیل یو کابل دی او 12 پورې سبق مې ویلی دی او شعر و ادب سره مینه لرم ډېره زیاته مننه فرهاد صاحب تاسو خو د سوات نه راغلي یې دا وخت په کراچۍ کې او دا وخت موږ راغلي یو د سمندر خواته راغلي یو نو ما وی چې د ملګرو سره که یو خوندور کلام شریک کړي نو ملګري به ترې هم خوند واخلي او زموږ سره به هم یو یادګار پاتې شي غزل نه مخکې به 2-3 شعرونه ووایم چې ارشاد الله دې نه کړي خو که یار کوي نو ښه نه کوي الله دې نه کړي خو که یار کوي نو ښه نه کوي د محبت نه که انکار کوي نو ښه نه کوي واه ډېر ښه که په راتلو کې تلوار نه کوي نو نه دې کوي که په راتلو کې تلوار نه کوي نو نه دې کوي خو چې په تلو کې بیا تلوار کوي نو ښه نه کوي واه ډېر ښکلی ډېر او که قتلوي نو ما دې قتل کړي د مینې په تور که قتلوي نو ما دې قتل کړي د مینې په تور چې ګزارونه په چنار کوي نو ښه نه کوي او د غزل مطلع رز ده چې په خپل راتګ دې زما هر ارمان له غسل ورکړو په خپل راتګ دې زما هر ارمان له غسل ورکړو ستا په راتلو زما یقین ګمان له غسل ورکړو ډېر ښکلی او د دومره بدو باوجود چې مسلمان پاتې شوم د دومره بدو باوجود چې مسلمان پاتې شوم نن په توبو توبو مې خپل ایمان له غسل ورکړو مننه او ځان قتلوم په دې لاسونو ژوند مې نه دی پکار ځان قتلوم په دې لاسونو ژوند مې نه دی پکار په دې لاسونو مې نن خپل جانان له غسل ورکړو ډېر ښکلی دی دا بیا ځان قتلوم په دې لاسونو ژوند مې نه دی پکار په دې لاسونو مې نن خپل جانان له غسل ورکړو او دا رانه مه پوښته چې زه نه وم نو ته څنګه وې دا رانه مه پوښته چې زه نه وم نو ته څنګه وې بس خو په اوښکو به مې خپل ګریوان له غسل ورکړو مننه جي او تا مې د کلي منظر بیا د عاشورې غونته کړو تا مې د کلي منظر بیا د عاشورې غونته کړو ټوپکه مات شي نن دې بیا یو ځوان له غسل ورکړو کمال دی یار بیا مننه جي تا مې د کلي منظر بیا د عاشورې غونته کړو ټوپکه مات شي نن دې بیا یو ځوان له غسل ورکړو او د ده د لاسه هر غریب دهقان په اور ستیو د ده د لاسه هر غریب دهقان په اور ستیو ډېر بد به وکړي که چا دغه خان له غسل ورکړو مننه او نن مې فرهاد راځي همزولو په ځان پوهه نه یم نن مې فرهاد راځي همزولو په ځان پوهه نه یم ګورئ په یک سر مې د کور دالان له غسل ورکړو ډېره مننه دي دا فرهاد علي فرهاد چې تاسو واورېدو د بل پروګرامو پورې درنه غواړم سره د خپل کیمرامین رازق اقرار مداخل اجازت په لوی الله مسپارم د خپل ځان خیال ساتئ او د هغه چا د چا سترګې چې ستاسو په لوري پی امان الله